یو ورور سوال کړی دی چې زنانه د احرام په حالات کې نو مخ پټول د دې لپاره نشته، نو آیا دا په دې دلیل دی چې د ښځې د مخ عورت نه دی او د ښځې لپاره مخ پټول لازم نه دي؟ ځکه که مخ پټول لازم وی نو رسول صلی به ولې دې زنانه ته د حج او د عمرې په موقع باندې چې د احرام په حالت کې مخ مه پټوه؟ الجواب، بالکل د دې خبرې نه دا نه ثابتېږي چې د زنانه مخ پټول لازم نه دي، دا ترې نه ثابتېږي. د چا ویلي؟ دا خو نن سبا د کوشش روان دی. سبحان الله، نن مې یو لیکل کتو چا لیکل کړي وي سندرې حرام نه دي. دا مخکې ورځو کې یو نام نهاد مولوي صاحب بیان کړی وي د زنانه لپاره مخ پټول لازم نه دي. سرورو هغه وخت یې که نه رسول صلی ووي زما په دې امت باندې به داسې وخت راشي چې خلک به الحره والحریر او معازف د هر څه به حلال کړي. حره یعنې زنا، حریر د سړو دپاره د زنانو د کپړې، ریخم او ټنګ ټکور او دا هر څه به وي د امت حلال کړي، وی به چې دا جایز دي. نو بس دا خبره پیش کوي. وګورئ که د زنانه مخ پټول لازم وي نو رسول صلی الله دا خبره وکړه، موږ وایو نه دې نه ثابتېږي. ته پوه شوی نه یې په دې خبره باندې او هغه داسې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي وي نقاب به نه اچوئ. حدیث الفاظ دا دي چې څه به نه اچوئ؟ نقاب به نه اچوئ، دستانې به نه اچوئ. بس په دې کې خو رسول صلی الله دا نه وي چې مخ به نه پټوئ. داسې الفاظ څوک موږ ته ښویی نه شي په حدیث کې. نقاب اچول د جدا خبره ده، مخ پټول د جدا خبره ده. نقاب څه ته وایي؟ هغه کپړې ته چې په هغې کې د سترګو دپاره جدا ځای جوړ شوی، دې ته نقاب وایي. دا به نه استعمالوي. نو څه به کوي؟ په عامه کپړه به مخ پټوي. دې نه خو دا ثابت نه شو چې رسول صلی چې مخ دې نه پټوي. نه، رسول صلی نقاب دې نه استعمالوي. د نقاب مطلب دا نه چې مخ دې نه پټوي، وایي هغه نقاب دې نه استعمالوي کوم چې د مخ دپاره جوړ شوی او په هغې کې د سترګو ځای وي. زه به تاسو ته یو ناشنا خبره ذکر کوم، دې سره به ذهن ښه واضح شي. رسول صلی الله وایي هغه سړی چې د احرام په حالت کې نو قمیص به نه اغوندي. داسې حدیث شته که نشته؟ کمیس نه منه راغلی. د دې څه مطلب دی چې سړی به دغه شان ګرځي؟ یعنې هېڅ به نه اچوي؟ نه، وایي کمیس مه اغونده، دغه څادر اچوه په ځان باندې. دغه مطلب شو که چې نقاب مه استعمالوه، مخ په یو ساده کپړو باندې پټ کړه. څادر، لوپټه، څه شی په له پاسه راواچوه. زموږ چې انشاءالله دې سره به خبره واضحه وي چې تاسو دا یاد ساتئ چې رسول صلی وایي چې احرام په حالت کې به کمیس نه اغوندې. نو د هغې مطلب خو دا نه چې سینه او ملا او ولي دا ښکاره ساته، نه، مطلب یې دا دی چې دغه ګنډلی شوی کمیس دا مه اغونده او د هغې په ځای باندې دغه څادر په ځان واچوه. بل په حدیث کې دا راځي، اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها حدیث دی، امام حاکم راوړی وی کنا نغطي وجوهنا من الرجال فی الاحرام. وی موږ چې به د احرام په حالات کې سړي به راغلل نو موږ به مخونه څه کړو؟ پټ به کړو. عایشه رضی الله عنها څه وی کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع النبي صلی الله علیه وسلم محرمات. وی دا خلک به سواره په خپلو سورلو باندې کله به تېرېدو زموږ په طرف باندې موږ به د رسول سره روان وو د احرام په حالات کې. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. چې زموږ په خوا به تلو نو موږ به د سر نه څادر یا لوپټه په مخ راواچوله. د امام احمد، امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړی، واضحه دی. که په هغه وخت کې به مخ ښکاره کړو، لږ ساعته دې کې خبر نه شي، سړي نه مخ ښکاره کولی شي. دا مخ پټول خو زنانه لپاره په دې لازم دي چې سړي یې پرېږدي. نو په هغه وخت کې داسې کېده، خو نن سبا داسې نه شي کېدی. که کېدی شي ګڼه ډېره ده، خلک ډېر شوي نو ځای په ځای پردي سړي ولاړ دي. د زنانه به څه کوي؟ نقاب به نه استعمالوي، مخ به پټوي په لوپټه یا په څادر باندې. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې تا په یو درس کې دا خبره بیان کړې ده چې ټلیفون د موبایل په آدابو کې چې څوک چاته ټلیفون وکړي نو سلام به هغه کس اچوي چې چا ټلیفون کړی دی. او بیا دې پای کې یو واقعه ذکر کړې ده د شیخ الباني او د شیخ صالح الفوزان. نو دا واقعه ما په کتابونو کې وکتل خو میلاو نه شوه. نو دا کوم ځای کې ده؟ الجواب،
اولنی خبره خو دا چې دا خبره ما کړې ده دې اقرار کوم چې د ټلیفون ادب دا دی چې څوک د ټلیفون وکړي نو سلام به کوم یې واچوي اچھا چې ټلیفون کړی او موږ وایو د دې داسې مثال دی لکه څوک چې تا ته ور ټکوي اجازت غواړي یو سړي تا ته ور وټکو نو ته به ورته دنې نه وایې السلام علیکم اب ور وټکوي تا ته وایي السلام علیکم ته ورته وعلیکم السلام بیا دی وایي چې دا واقع ته ذکر کړی شیخ الباني رحمه الله او د شیخ صالح الفوزان حفظه الله دا غلط پوه شوی ضرور ما شیخ صالح الفوزان نه یاد کړی ما شیخ صالح بن طه یاد کړی نو دا واقع د دوی د هغه نه ده شیخ صالح الفوزان پکې نشته ښه دا واقع پېښه شوې ده د شیخ صاحب د شاګرد سره د شیخ الباني رحمه الله شاګرد سره شیخ الباني ورته دا مسله بیان کړې ده او هغه داسې واقع ورته ذکر کوم ډېره ناشنا واقعه ده د شیخ صاحب رحمه الله شاګرد دی شیخ صالح بن طه ابو اسلام کونیت دی او غټ عالم دی هغه وایي چې یو پیر شیخ صاحب شیخ الباني رحمه الله ټلیفون وکړو زما کور ته نو زه نه وم نو زما وړیلو ټلیفون اوچت کو چې ټلیفون اوچت کو نو السلام علیکم ورحمت الله ووایي نو دې شیخ بیا زما مبارکي تپوس کو پلار دې کوم ځای کې دی ورته یې نشتي نو چې پلار دې راغی ته ورته ووایه چې محمد ناصر الدین الباني ټلیفون کړی او د هغه تواضع او عاجزي ده چې داسې ورته نه چې شیخ ټلیفون کړی ته الباني ټلیفون کړی وایي صحیح وایي کله چې کور ته واپس راغلم زما لور ما ته ووایي چې یو کس ټلیفون کړی وایي چې پلار ته به دې ووایي چې محمد الباني ټلیفون کړی وایي چې دا خو شیخ صاحب دی چې څه وایي واپس مو ډایرکټ ټلیفون وکړو نو شیخ صاحب ما سره خبرې وکړې چې څه خبره وایي بیا ما ته وایي چې ابو اسلام یو تپوس کوم ما چې څه وایي ستا د لور چې ټلیفون اوچت کو نو هغې ډایرکټ ووایي السلام علیکم ورحمت الله آیا دا کار د دې ماشومې خپل کار دی که نه تا ورته دا ښوولي دي نو که علمي مسلې بیا پرې موږ هم پوه کړه د دې علماو دا عاجزي دا د استاذ دی او د ده نه د زرګاو لکاو علماو استاذ دی نو که دا د علمي مسلې او تا ورته ښوولي څه دلایل یې ته پکې معلوم وي نو موږ ته هم پرې پوه کړه وایي ما ورته وایي چې نه شیخ دا د هغې خپل کار دی بلکې موږ چې څه زده کړي دي استاسو نه موږ زده کړي دي چې څوک ټلیفون وکړي نو سلام به هغه چې کوم چې ټلیفون اوچت کړي دی به اول سلام نه اچوي وایي شیخ ما ته وایي چې دغه شان خبره ده نو پوه یې که په دې باندې بیا ماشومانو د تربیت په دومره خیال ساتي ښه او موږ د ماشومانو ډېر ښکلی تربیت کړو هغوی به دې ته هم ګوري زموږ ماشوم نه د سپینګیري ته دا پته به نه وي پکې بعضو ته چې سلام باندې ټلیفون ها څه وی څه چل دی او دلته ماشوم یې دومره ښکلی کار وکړي سلام واچو خو شیخ وایي نه پوه یې که په دې مسله باندې ښه دا مسله دا د شیخ الباني په کتابونو کې خو نه ده واقعه اوس ضرور دا مطلب دی چې دا واقعه د شیخ صاحب په کتابونو کې کوم ځای کې ما خو ټول وکتو اولنۍ خبره دا ده چې کله یو عالم چاته مسله بیان کړي چې داسې واقعه راپېښه شوي او په هغې کې مسله بیان هغه په خپلو کتابونو کې نه ذکر کوي ذکر کوي شاګرد چې استاذ ما ته یو ځای کې داسې ویلو د هغه سیرت بیانوي نو یو پیر ما ته دا نصیحت کړی نو شاګرد یې بیانوي هغه کس په خپله دا خبره نه بیانوي نو دا د شیخ صالح بن طه ابو اسلام د هغه سره دا واقعه راپېښه شوې ده د هغه یو کتاب دی العقیده اولا لو کانوا یعلمون او په دې کتاب کې دا مسله راوړې په اولني جلد کې په 14مه صفحه کې یا په 18مه کې والله اعلم او په دې موږ نه خفه کېږو په دې موږ خوشحالېږو چې څوک تپوس وکړي چې دا کوم ځای کې دي او دا هم د الله په توفیق سره یو نعمت دی چې الله راکړی چې موږ خبره کوو نو ګورې هسې د ځان نه یو لګیا هغه قصه ګو مولیانو په شان نه یو الحمدلله چې بس قصې هسې ولو ګورو نه چې څه رښتیا او که خپې شتي یا نشتي بلکې خبره ښه د دلایلو په رڼا کې کوو